هغه روایت هم پوښتل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته منسوب دی چې من زنه زنی به ولو بحيطان داره، او یو دا رقم بل روایت بیا چې دې ته ورته روایت دی ابن عباس رضی الله عنهما ته منسوب دی. د هغه توري بیا داسې دي چې وایي نبی علیه السلام داسې وفرمایل چې ما زنا عبد قط فادمن على الزنا الا ابتلي في اهل بیته. د انس رضی الله عنه په روایت کې هم کذاب راوسته، د ابن عباس رضی الله عنه په روایت کې هم کذاب راوسته. نو کذاب جمع کذاب هیڅ شی نه دین جوړیږي، نور د دې حدیث ضعف زیات نو دا روایت درواغ دی په دواړو طرقو. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه روایت هم پوښتل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته منسوب دی چې من زنه زنی به ولو بحيطان داره، چا چې زنا وکړه د هغه سره به زنا کول کېږي. دا روایت یو خو توري دا رقم دی، دا د انس بن مالک رضی الله عنه په واسطه باندې هغه ته منسوب دی چې دا د هغه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل کړي. او یو دا رقم بل روایت بیا چې دې ته ورته روایت دی ابن عباس رضی الله عنهما ته منسوب دی. د هغه توري بیا داسې دي چې وایي نبی علیه السلام داسې وفرمایل چې ما زنا عبد قط فادمن على الزنا الا ابتلي في اهل بیته. دا روایت که یو وبولې نو یعنې په دوو طرقو باندې راغلی. یو انس رضی الله عنه، د دې شاهد بیا د ابن عباس رضی الله عنه روایت چې هغه ته منسوب. خدا په دې دواړو طرقو باندې په دې باندې تفرد په هر یو کې کذاب کړی. په دا انس رضی الله عنه په روایت کې هم کذاب راوسته، د ابن عباس رضی الله عنه په روایت کې هم کذاب راوسته. نو کذاب جمع کذاب هیڅ شی نه دین جوړیږي، نور د دې حدیث ضعف زیات نو دا روایت درواغ دی په دواړو طرقو باندې. هر چې د انس رضی الله عنه روایت دی هغه ابن نجار په خپل تاریخ کې راوړی دی چې د هغه څه بیا علامه سیوطي رحمه الله په ذيل العلي المصنوعه في الاحاديث الموضوعه په دې کې راوړی دی، هغه د ابن نجار سند یې نقل کړی. خو قبل در دې چې زه دا نورې حوالې ووایم، یوه خبره دا باید موږ زده کړو چې امام سیوطي رحمه الله دا روایت په جامع الصغیر کې هم راوړی دی، او هلته ده دا وعده کړې ده چې زه موضوع روایات نه راوړم، خو دا پر یو موضوع موږ لیکلی سو چې دا به پر بیخي ډېرو روایاتو مشتمل وي، چې هغه روایات چې امام سیوطي رحمه الله په جامع الصغیر کې هم راوړي دي چې وعده یې کړې ده چې زه موضوع روایت نه پکې راوړم، او عین په خپله هغه روایات د خپلو موضوعات په کتابو کې هم راوړي. یو د هغو روایتونه د هغه روایت دا د په جامع الصغیر کې هم راوړي دي او دلته په موضوعات کې هم راوړي دي چې موضوعات داسې نو بیخي ډېر د روایاتو شمېر شته. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې د سیوطي رحمه الله په جامع الصغیر کې چې د حدیث ثبات کوم غدات چې ضعیف ته اشاره ده، صوات چې صحیح ته اشاره ده، دا اشارات د ده نه دي. پر دې باندې بحث کړی دی علامه مناوي رحمه الله په فیض القدیر کې په د اوایلو کې، او پر دې باندې ډېر بهترین بحث کړی دی عبدالفتاح ابو غده رحمه الله په تعلیقات الحافله کې چې پر الاجوبه الفاضله باندې د کوم تعلیق دی په هغه کې کړی. نو دا نشانونه د ده نه دي. او دویم په دې نشانو کې شدید اختلاف هم شته. یو روایت دی په یوه نسخه کې چې فیض القدیر راخستی په هغه کې د مصنف اشاره د سیوطي د صحیح اشاره، خو د هغه چې بیا امیر صنعاني راخستی و د هغه روایت هلته بیا د ضعیف اشاره. دا دوه مهمې خبرې. درېیمه مهمه خبره چې بار بار یې موږ کوو هغه دا ده چې د جامع الصغیر پر روایاتو 5 کتاب شته، چا شرحه کړې ده چا نقد نه، خو دا 5 سره په نقد د روایت کې کافي نه دي. هغه 5 دغه کتابونه دي: فیض القدیر دی، التیسیر دی، السراج المنیر دی، التنویر دی، او یو المداوی لعلل الجامع الصغیر و شرحی المناوی. په هر روایت کې 5 سره کفایت نه دي کړی. داسې موضوع روایت هم راسي چې 5 سره درواغ. دا درې د مقدمې په توګه خبرې شوې. اوس د انس رضی الله عنه د روایت ټول سند چې دی دا د ذکر کړی دی، زیاده ده زه یې سوایم. دا نور بیا په دغه ذیل العلي کې خپله کتلی هم سي. حدثنا القاسم ابن ابراهيم الملتي قال اخبرنا المبارك بن عبد الله المختط قال حدثنا مالك عن الزهري عن انس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زنا زني به ولو بحيتان داره. پر دې باندې ابن نجار خپل دا خبره کړې ده چې فيه من لا يوثق به. او امام جلال الدین سیوطي رحمه الله په دا خپل کتاب کې پر 600 یو کم 40 صفحه باندې راوړی دي. او د دې بعد بیا سیوطي رحمه الله وایي چې ابن نجار خدا خبره کړې ده چې فيه من لا يوثق به. دی وایي قلت وایي زه دا وایم سیوطي وایي وهو القاسم الملتي كذاب. په دې کې قاسم ابن ابراهیم الملتي پکښې دی دا کذاب دی. دی بیا بل ځای په هغه جامع الاحادیث کې دی دا وایي هغه د دې چې یو جامع صغیر دی یو جامع کبیر دی. دا جامع الاحادیث هغه جامع کبیر هغه کې دی دا وایي هغه کې دا روایت راوړی دی بیا چې دا ذکر کړی دی بیا وایي ابن نجار وهاه عن انس. ابن نجار دا روایت د انس څخه ضعیفه کړی دی چې یعنی معنا دا کمزور دی. الته د په دا بعض مطبوع نسخو کې داسې لیکلي وفيه الحارث بن عبد المختت. خدا توري غلط دی دا تور کې تصحیح دی اصل د دې تور د دا رقم دی وهذا خطأ والصحيح المبارك بن عبد الله المختت واهن. دا صحیح توري دا رقم دی. خو بهرحال د دې بغیر نور کتابونه دا ابن عراق رحمه الله په تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحكام الشريعة الموضوعة دي په 18 رقم باندې راوړی دي. امام طاهر پتنی رحمه الله په تذکرة الموضوعات په 30 صفحه راوړی دي. او دا علامه منوي رحمه الله په فیض القدیر کې شپږم جلد 142 صفحه رقم د روایت 8923 په دا کې راوړی دي. او دا غره کم د بل اشاره د التيسير بشرح الجامع الصغير دویم جلد 421 صفحه. او دا امام عزیزی رحمه الله په السراج المنير في شرح الجامع الصغير څلورم جلد 298 صفحه باندې. او علامه صنعاني رحمه الله محمد بن اسماعيل بن صلاح الدين بن محمد الحسني الكحلاني ابو ابراهيم چې معروف دي په امیر باندې هغه التنویر شرح الجامع الصغير په هغه کې راوړی دي چې رقم د روایت دغه 8904 دي. علامه شوکانی رحمه الله دا روایت راوړی دي په الفوائد المجموعه کې په 210 صفحه باندې. او علامه احمد بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله دا راوړی دي په المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي. نو ته بیا هم زه دا وفقم چې المداوي دغه کتاب المداوي دا ښه کتاب دی خو د مبتدئینو دپاره ښه کتاب دی او دی ښه ناقد دی خو دی تصحیح او تضعیف دا کوي کله په خپله طبعه باندې. دوی لس ورونه دي ابن محمد بن صدیق الغماري رحمه الله دی دوی لس ورونه دي او ګرد ملایان دي. په دوی کې دا دوه ورونه بیا ډېر ښه ملایان دي. یو محمد بن احمد بن صدیق الغماري دی چې دغه المداوي د کتاب دی. او یو بیا عبد الله ابن محمد ابن صدیق الغماري رحمه الله دی هغه ډېر ښه ملا دی او هغه صوفي مزاج هم دی. او هغه د علامه محمد زاهد الکوثري رحمه الله سره ډېر ښه تعلق هم لري. او دغه محمد بن احمد بن صدیق الغماري رحمه الله چې دی دا د امام زاهد کوثري رحمه الله په مخالفت کې پر یو کتاب لري او هغه کتاب هم ډېر ښه کتاب لیکلی. خو بهرحال دا په دې وجه نه دا د حدیثو کار دی. دا په دې وجه نه چې د کوثري رحمه الله مخالف دی یا د معاویه رضی الله عنه ته اشکنځل کړي دي یا د ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ابو جیفه ویل دي نو ځکه موږ د خبره نه منو. د حدیثو نقد دا د هغه سره کار نه لري. یعنې دا د دې لپاره سبب دا نه دی چې د ولې دا کړي دي ولې دا کړي دي. کوم چا سمه خبره کړې هغه د شخصي نظرونه دي. که څوک به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه مني نو دا د شخصي نظر دی. دا نظر ردوو خو د نورې خبرې د دې په سبب موږ نه ردوو بلکې دا موږ لیدلي دي چې دی د حدیث تصحیح دا ډېر کله ته دا رقم وکړي چې د خپل مزاج مطابق یې وکړي. هېڅوک نه یې ورسره دی یوازې هغه داسې شیان وي چې دا د شیګانو لکه دا چولي و دا شیان چې په ثابتېږي دا درېیم و پنځم و په دا رقم روایت هېڅوک نه یې ورسره انشاءالله بیا به راسي ده به یې یوازې تصحیح کړي او پر دا ټولو ائمو بیا نقد کړی. یعنې د ده کلام په دې سبب موږ نه وایو چې دی قابل اعتماد سړی نه دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله ته څه ویلي یا د امام زاهد کوثري رحمه الله په مخالفت کې کتابونه لیکلي دي یا د ده د هغه سره رشتې خرابې وي یا د ده د حنفیو سره ضد دي بلکې په دې سبب باندې چې دا کلام یې صحیح نه وي. او د ده چې کوم بل ورور دی عبدالله ابن محمد ابن صدیق الغماري رحمه الله هغه د هغه یو کتاب په 14 جلده کې
چې د بیخي ډېرې رسالې 180 تقریبا رسالې پکې زما سره شته، ډېرې ما ځینې کتلې دي. هغه هم صوفي دی او هم محدث دی. حتی امام زاهد کوثري رحمه الله به د هغه په مخ کې روایات نه ویل ادبا. د محراب چې کومه رساله ده چې دا په د مقالات کې شته، په هغه کې هم د ده پر مناقبو باندې هغه ډېر ښه ګایېدلی دی. امام زاهد کوثري رحمه الله معاصرین دي، دا ټول معاصرین دي. خو بهرحال د دې په دې لسو ورونو کې او د دې پلار هم شملا دی، د دې په دې لسو ورونو کې دا دوه ورونه مشهور شوي دي او دې روایت باندې ده هم بحث کړی دی. دا خو د انس طریق شو. او بل بیا طریق د ابن عباس رضی الله عنه دی. د ابن عباس رضی الله عنهما چې کوم طریق دی، د هغه سند امام ابو احمد عبد الله بن عدي الجرجاني رحمه الله چې په 315 سنه کې وفات دی، هغه په الكامل في ضعفاء الرجال اول جلد 514 صفحه کې ویلی دی. دا هغه سند زه یو وار به درته وایم چې حدثنا عبد الكريم ابن ابراهيم بن حيان بمصر قال حدثني عبد الصمد بن الفضل الربعي قال حدثنا اسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته. او دا ابو الشيخ اصبهاني رحمه الله په طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها دویم جلد 1 نمبر صفحه کې هم راوړی دي. او نور هم ډیر علماء په سندو ذکر کړی دي. خو د دې سند چې دی دا پر دا اسحاق بن نجيح باندې سره رايو کیږي. اسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس پر دې ځای سره رايو کیږي. نو دغه اسحاق بن نجيح په دې کې کذاب راوي دي چې په دې باندې دغه علماء بیا تصریح کړی ده. نو ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله چې په ابن القيسراني رحمه الله باندې د معروف دی، په 1500 کې وفات دی. هغه په ذخیره الحفاظ څلورم جلد 2008 صفحه کې راوړی دی. د حدیث رقم دی 4823 او دا رقم دا امام ابن الجوزي رحمه الله معروف جمال الدين عبد الرحمن بن علي محمد الجوزي چې په 1509 کې د وفات دی. هغه په خپل موضوعات کې راوړی دا په دریم جلد 108 صفحه کې. او خپل امام جلال الدين سيوطي رحمه الله په اللآلي المصنوعه في الاحاديث الموضوعه دویم جلد 108 صفحه کې. او امام ابن عراق الكناني رحمه الله په تنزيه الشريعه کې دویم جلد 220 صفحه کې دا روایت راوړی دي. او دا غره کم امام طاهر قطني رحمه الله په تذكره الموضوعات کې 130 صفحه باندې راوړی دي. او علامه شوکاني رحمه الله په الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه 202 صفحه باندې راوړی دي. او دا رقم علامه غماري رحمه الله په مداوي کې د انس او د ابن عباس رضی الله عنهم د دې دواړو طریق سره راجمع کړي په یو ځای کې بحث باندې کړی دي. ښه بحث پر دې روایت باندې کړی دي. نو خلاصه د کلام دا شوه چې دغه روایت د دوه صحابو ته منسوب دی، خو د هر یو په طریق کې کذاب دي. نو کذابین چې هر څونه سره راجمع سي، هر طریقه د دروغ بلل کېږي. دا روایت درواغ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې نسبت ناروا او ناجایز دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.